د آلمان په جنوب کې د توتلنګن په نوم کوچنی ښار 15 زره اوسیدونکي 300 د طبي تخنیک شرکتونه تقریبا له هرې کورنۍ څخه یو څوک په دغه سکتور کې کار کوي. دا تصادف نه دی. موږ اوږد ژمی او اوږدې شپې لرو. تیاره ډیره وي او خلک باید بوخت وساتو. هغوی تخیلو کارونو ته هم وخت لري. په دې ډول دغه مجموعه رامنځته سوه ځکه چې خلکو اختراعات او تولیدات رامنځته او پرله پسې بهتره کړل. د پایونګ په نوم شرکت 18 کاله پخوا په همدې ډول رامنځته شو. د هغه بنسټ ایښودونکي له خپل ورور سره په ګاراژ کې اختراعات کول. دغه شرکت اوس 400 کارکونکي لري او طبي ستنې او نلونه جوړوي. ټول کارکونکي باید مهارت ولري ځکه چې تولید یې په خارج کې صورت نشي نیولی. په خارج کې د تولید فکرونه البته تل موجود وو، خو موږ ولیدل چې داسې ځانګړي تولیدات لرو چې شرکت مو خاصې پوهې ته اړتیا لري. ځکه نو په شرکت کې همکاري او اتحاد راته ډیر اهمیت لري. دغه شرکت دا کار نه کوي، خو نور بیا ځینې څیزونه او پرزې په پاکستان کې جوړیږي ځکه چې هغه ارزانه تمامیږي. یعنی په آلمان کې جوړ شوي محصولات په بشپړه توګه په جرمني کې نه جوړیږي، خو پاکستانیان بیا په پاکستان کې د جوړو شوو شیانو لیبل نشي لګولی. زموږ ډیری صادرات اروپا، امریکا او سویلي امریکا ته کیږي. موږ لویو شرکتونو ته ځینې برخې او پرزې لیږو. له دې کبله خپل لیبلونه نشو ورباندې لګولی. د تیریمیت شرکت په پاکستان کې د سیالکوټ ښار یو تر ټولو پخوانی شرکت دی. هغه یو فامیلي شرکت و چې اوس باندې 200 کارکونکي لري او لا وده هم کوي. آلمان د پاکستان لپاره یو مهم تجارتي ملګری دی چې تر ټولو زیات صادرات ورته کیږي. په آسیا کې د کاري قوې معاشونه کم دي. اسکولاب چې په دغه سکتور کې ډیر لوی شرکت دی په دې ښه پوهیږي. دغه شرکت په 13 ځایونو کې تولیدات لري، په آسیا کې مثلا په هند، چین او مالیزیا کې. دلته په توتلنګن کې پیچلي محصولات جوړیږي لکه د انوریسما کلیپونه. هغه ډیر نری دي او یو خاص کوږوالی باید ولري. هغه په سختو جراحي عملیاتو کې استعمالیږي چې اړتیا او تقاضا ورته هم مخ پر ډیریدو ده. د تولید لپاره یې د لسیزو راهیسې رامنځته شوي خاصې پوهې ته اړتیا ده، خو له نور سره په سیالۍ کې دا یوازې کفایت نه کوي. موږ باید په آلمان کې مهارتونه وساتو او نوښتونه هم رامنځته کړو. دغه معلومات باید په عملی تولیداتو واړوو. له دې کبله په آلمان کې همدغو وړتیاوو، نوو تکنالوژیو او د مخ په وړاندې په لور تګلارې ته ضرورت لرو ترڅو دغه بالقوه امکانات ګټور تمام سي. بالقوه امکانات شته. د طبي تخنیک بازار په ټوله نړۍ کې په پراخېدو دی، خو هم جرمنان او هم پاکستانیان یو مشترکه ستونزه لري. تر ټولو لوی چیلنج د مسلکي کارکونکو او ځوانو انجینرانو جذبول دي. که څه هم زموږ ښوونځي په دغه سیمه کې ښه دي، خو نور سیال شرکتونه مو هم ډیر دي، له کومو سره چې په رقابت او سیالۍ کې قرار لرو. د ښو مسلکي زده کړو له کبله هم آلمان د پاکستان په څیر د نورو هیوادونو لپاره غوره مخ بیلګه ده. نوي کارکونکي دلته ښه چانس هم لري. د پایونګ آلماني شرکت تولیدات په بشپړه توګه په توتلنګن کې جوړیږي.